خورې د بچیانو په روزنه او پالنه کې مو سستي مه کوئ. د بچیانو ازاد پرېښودل د هغې ځمکې مثال لري که پاملرنه ورته ونشي هر ډول واښه ورکې راشنه کېږي. علامه عبدالحمید بن بادیس رحمه الله وایي که ته یو زوی وروزې نو یوازې یو تن دې روزلی، مګر که یو نجلۍ وروزې په حقیقت کې د یو امت روزلی دی. مسلمانانو په 8 پیړیو کې ساده مګر تر ټولو آرام او هوسا ژوند درلود او له مکې مکرمې نیولې بیا تر اندلس پورې یې واکمني درلوده. خو آیا پوهېږئ چې ولې؟ ځکه هغوی داسې بچیان روزلي وو چې باید همدغسې مېړني اتلان ترې جوړ شوي وای. دوی خپلو بچیانو ته غشي ویشتل ورښودل، مګر نننۍ میندې خپل بچیان په سریالونو، موبایلونو، نانځکو او نورو بېهوده کارونو باندې روږدي کوي. دا پیغام د امید راډیو لخوا تاسو ته وړاندې شو.